بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خدای ولی ډیر مشهور نظم دی او ډیر په کم عمر کې لیکلی، 14 کالو په عمر کې لیکلی شوی دی که نه. نو یو خو چې غني خان په شان حسن شناس او حسن پرست استیټیک سینس والا جمالیاتي ذوق حس والا انسان وړوکوالي نه حسن لیدلی، بل چې هغه شاعري، نو د شاعر خو کار د حسن سره یې که نه. نو دی ډېر زر محسوس کي دا هر څه ویني. او بیا چې د غني خان غوندې پویټک جینیس وي د چا سره، لکه د جان کیټس سره چې کم پویټک جینیس دی، د غني خان سره چې کم پویټک جینیس دی، شاعرانه نابغه، دغه شان ډېر شاعران داسې دي چې هغوی یو سپیشل یو خاص پویټک جینیس لري. نو غني خان هم په هغې کې دی. نو غني خان حسن لیدلی ډېر په کم عمر کې، بیا یې ریکګنایز کړی، شناخت کړی دی چې او دا حسن دی. بیا یې د هغې نه پس د دې حسن هغه ستاینه کړې، اډمایر کړی دی، خو زوال فنای ورله هم لیدلې ده، ډېره زر یې لیدلې او ډېره زر یې محسوسه کړې ده. نو هغه درد په دې نظم کې راښکاره شوی دی. د یو شاعر، د یو فلسفي شاعر ذهن چې په نوي شعوري ژوند کې کم سوالات راوچتی، هغه سوالات غني خان راوچت کړي دي، د خپل رب نه یې کړي دي. خپل رب خو هغسې هم مین دی، خو د وړوکوالي هغه شاعري هم د هغه سره خبرې کړي دي. نو ډېر عجیبه خبره، ځکه ما په خپل د ډېرو شاعرانو د کم عمر شاعري کتلې، ما په خپل هم څه نه څه شاعري کړې، خو لکه دومره بلند فکر او هغه هم د 14 کالو په عمر کې موږ ته دا ښیي غني خان څومره عظیم مفکر دی، څومره بهترین یو سوچ کولو والا انسان دی. خدای عقل چې و زړه دې ولې راکړو، په یو ملک کې 2 خودسره بادشاهان. نو عقل او زړه دا خو ډېرو شاعرانو عقل او عشق او عقل او جنون او زړه او عقل او لوگ سنتے رہے دماغ کی بات ہم چلے دل کو رہنما کر کے ډېرو خلکو ویلي دي. خو غني خان ورله یو عجیبر نوم ورکو، بادشاهان دواړه، او دواړه خودسره، هغه هم خودسره، هم په یو ملک کې. نو اوس په دې کې مطلب سره ګوره، عقل د ادراک سره تعلق ساتي، ادراک تعلق ساتي د انسان د حسونو سره. 5 حسونه دي که نه، په دې 5 حسونو باندې د درک لګئ، د عقل دا یوز کوي، استعمالی دا 5 حسونه، په هغې باندې درک لګئ، او بیا هغه کار یا په استعمال کې راولي یا ریجیکټ کوي. زړه کم چې موږ ته ویلی کېږي په مذهبونو کې هم په شاعرۍ کې هم د جذبات ایموشنز سره تعلق ساتي. او زړه چې دی، زړه د جذباتو سره، د ایموشنز سره، د میټافیزیکل څیزونو سره دا هغه تعلق دی. میټافیزیکل مابعد الطبیعات لکه محبت. نو اوس عقل که ډېر کوشش وکړي چې پته ولګوي چې محبت څه دی، خو زړه د عقل دې خبرې حقیقت ته نشي رسېدی، ځکه چې محبت یو احساس دی، احساسات په زړه کې یو د ادراک او د حسونو باندې د پیژندو د څیزونو باچا شو، بل د جذباتو احساساتو باچا شو. اوس په د دې دواړو ټسل هم راځي د یو بل سره، جنګېږي به هم. په یو ملک کې 2 خودسره بادشاهان، لکه پارټیکل ذره چې ویو دی او هم پارټیکل دی. دغه شان انسان کې هم عقل دی، کوم چې په دماغو کې چې دا دماغ خراب شي عقل ختم شي، دماغ کې فرق راشي عقل ختم شي، لیونی شي انسان. زړه یو نالیدلی څیز، یو جذبات خو څه وجود نه. نو په دغه وجود او لا وجود کې، وجود او نه وجود کې د عقل او د زړه د یو بل سره ټکراو راشي. د الله په معامله کې به والو عقل درک ولګئ،
عقل هغه څیز پیژني کوم چې دی لیدی شي، محسوسولی شي، څکلی شي، بینولی شي. عقل درک ولګوي وایي نه مومي، زړه کې دننه یو په زړه کې دننه یې چې اوش دی، یو احساس، یو یادي، یو کیفیتي د موجودګۍ ایمان په زړه کې. وایي سقراط دغه ځای کې تیر وتلی، ایمان دې واغست فلسفو له ویوړو، فلسفه په مزغو کې. نو دغه ټسل چې دی په دقه کې غني خان حیران دی چې آیا د زړه دا او د دماغو دا کشمکش چې هر یو ځان خپل یو باچا ځان له یو بادشاهي ده د هر یو، او زه په دواړو کې ګیر یم. بادشاهي او فقیري دې ولې یو کړه؟ د ژوندون په هره ساه کې مرګ پنهان، نو بادشاهي او فقیري ځکه یو شوه. مرګ بادشاه لم راځي، فقیر لم راځي، په دې وجه بادشاهي او فقیري یو شی شو. دا دې ولې یو کړه؟ ځکه چې په دواړو کې د ځمکې اسمان فرق دی. یو ځای سره زر دي، حکومت دی، خزاني دي، نوکران دي، محلونه دي، بل ځای سیری ګریوان دی، یو شړی ده، کچکول دی، او سیز دواړه یو شان دی، دواړو له زوال راځي. دا یو کوېسچن د غني خان په ذهن کې د 14 کالو په عمر کې راوچت شوی دی. د ژوندون په هره ساه کې مرګ پنهان، نو بالکل چې یو ساه بنده علي جو مرګ دی، مرګ ته نږدې کېږي. نو ولې د دواړو دا حیثیت یو دی؟ ولې دا یو شی دی چې فرق یې دومره دی ظاهري؟ عقل خو ظاهر ته ګوري، د عقل او د زړه جنګ دی که نه؟ نو عقل خو ظاهر ته ګوري، ظاهرا د یو سره مال دی، بل غریب دی، فقیر دی، او دې دواړه یو شان. زړه چې ورته وګوري نو دغې دواړو له زوال را روان دی، زړه هغه زوال محسوس کړي، هغه پوه شي چې دا دواړه ختمېدو واله دي. ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی، خدای ولې خوشحالي دې کړه نایابه. هر انسان غمی دی، هر طرف ته غم دی، غم تر دې پورې چې موږ ته کم خلک په خوشحالۍ کې ښکاري، غمیان دي. لکه څوک د دنیا په مال پسې غمزده دی، چې مال ورته میلاو شي په نور مال پسې غمزده دی، چې نور ورته میلاو شي په راج پسې، په جاه پسې غمزده دی. د الله پاک عاشقان هم غمزده دي. محمد صلی الله علیه وسلم جاړي، هر سړی خفه دی. موسی علیه السلام خفه دی، ابوبکر رضی الله عنه خفه دی، نیلسن منډیلا خفه دی چې زما دا ملک ولې غلام دی. چې کله ملک آزاد شي هغه بیا خفه دی چې دا اوس بیکورډ دی، دا اوس مخکې به وغواړي. یو غم، یو فکر د هر انسان سره دی په دې جهان کې. خوشحالي نایابه ده، ډېره کمه ده، ډېره کمه. او که دوم نو هغه پرسیسټنټ نه ده، شارټ ټرم ده، او غم لانګ ټرم دی. نو دا ولې دی؟ ولې جوړ دې کړو ننګي د ګل د پاڼو، خدای ولې نشه بیایې د شرابه. ولې جوړ دې کړو ننګي د ګل د پاڼو. اننګي د ګل د پاڼو نه دې ولې جوړ کړو؟ نو اننګي نرم دي، د ګل پاڼې نرمې دي. د ګل پاڼو له یو زوال راځي، د ګل پاڼې مړاوې کېږي، ختمېږي، خاورې کېږي. دغه شان اننګي هم زوال راځي، خاورې کېږي. زوال هلته د ګل په پاڼه کې هم دی، دلته د انسان په اننګي کې هم دی. خدای ولې نشه بیایې له شرابه. شراب نه به دلته موږ وایو ځواني، چې اننګي سرې او ځواني کرښې پې نه وي، نو دا ځواني شوه او نشه شوه. دا ولې لاړه شي؟ څنګه چې د شرابو نه نشه ځي، دغه شان د انسان د اننګو نه د ځواني ولې لاړه شي؟ دغه شان د ګل له پاڼه ولې مړاوي شي؟ څه وجه ده؟ ولې خیست او رنګ دې دواړه خور او ورور کړو؟ ولې د جهان کړو ډک په رنګ؟ نو خیست او رنګ، خور او ورور، چې رنګ نه نو ښایست نه، بې رنګه څیز بسئ، بې رنګه خلا ده. چې رنګ د یو څیز نه نو به ښکلی څنګه وي؟ دغه شان په دې کې د رڼا هم بیا کار دی. رڼا چې په ښایست ولګي نو د هغې رنګ راښکاره شي.
او رڼا هم د رنګونو نه جوړه ده، د څو د اوو د که د څو رنګونو نه جوړه ده. نو د ښایست دپاره دا رڼا ضروري ده، چې دا د رڼا دا رنګونه نه وي نو ښایست نشي ظاهرې دی، تیاره به وي. نو دا د ولې د یو بل سره لازم ملزوم کړي دي؟ ښایست د رڼا نه بغیر ولې نشي لیدلی کېدی؟ ولې دې جهان ډک کړو په رنګ او بیا یې هر څیز له یو رنګ ورکړو؟ نو چې رنګ نه وي نو ښایست به نه وي، چې ښایست نه وي نو رنګ دواړه د یو بل سره د وینې رشته ده د غني خان مطابق. نو د دې څه وجه ده؟ دا ولې داسې دي؟ ولې کوڼ دې زه پیدا په جهان نه کړم؟ خدای ولې دې اواز پوس کړو د چنګ د رباب پوس، او زه دې کوڼ ولې پیدا نه کړم؟ لکه ما له دې د سماعت د طاقت راکو او بیا دې رباب نرم کو چې دی واوري، چې دی واوري نو د ده زړه د هغې سره غمزده شي، نرېدړ وکړي، چې دی واوري او متاثره شي د هغې ریدم نه، د هغې نرمۍ نه. عجیبه سوال دی، ولې ما ته دې عطا کړو فکر و خیال، ولې په رڼا ورځي خوبونه؟ فکر او خیال دی د غني خان، د هغې فکر او خیال په نتیجه کې د هغه څه خوبونه دي، هغه د رڼا تلاش کوي، د نور تلاش کوي، رڼاګانې لیدل غواړي، هغه حسن لیدل غواړي. یو بېقراري، یو اضطراب د دې 14 کالو د هلک په زړه کې دی. خدای ولې دې ځواني هر چا له ورکړه؟ خدای ولې دې پیدا کړل امیدونه کوم چې بیا اکثر پوره نه شي؟ هر چا ته ځواني میلاو شوه، هر انسان کې د ځوانۍ مستی راله، جذبه پکې راله، د ځوانۍ امیدونه ورسره رالو. نو دا تا ولې ورکړه چې بیا والا زوال راځي، ختمیږي، امیدونه یې خاورې کېږي؟ ولې جوړ دې د یار سترګو کې جنت کړو؟ ولې تریخ دې کړو بیلتون او خوږ وصال؟ کله چې انسان په چا عاشق شي د هغې معشوق سترګې د هغه جنت شي، هغه بیا هغه جنتونه ورته نه یاد، هغه بیا په دې جنت کې ورک کي. نو دا ولې دومره اټریکټیو دی محبوب، یو انساني محبوب چې د هغه سترګې انسان ته د جنت نه بیا ښکلې ښکاري؟ ولې تریخ دې کړو بیلتون او خوږ وصال؟ جدایي، ترخی، وصل، ملاپ، خوږي. بیلتون د غني خان د خپل رب نه هم دی، د چا سره چې لګیا دی خبرې کوي، د وصال ارماني دی. د محبت یو اشاره غني خان ورکړې چې لکه دومره یو د یار سترګې دومره خوږې کېدی چې په هغې کې جنت او د هغې انسان هغه بیلتون او وصال دومره خوږ کېدی شي او دومره تریخ کېدی شي. نو د رب هغه هم یو محبت دی، هغه هم یو جنت دی، هغه هم یو حسن دی، هغه هم وس جدایي ده، د هغه وصال د غني خان ارمان دی په ټول لټون کې، په ټول لټون کې. دا ټول لټون کتاب زما په خیال د دې غني خان د ماشوموالي د دې سوالونو هغه جوابات د لټولي دي او پیش کړی دی. ولې تریخ دې کړو بیلتون او خوږ وصال؟ خدای ولې د سپوږمۍ له رڼا ورکړه چې زنګۍ مې د مستۍ په مهین ټال؟ د سپوږمۍ رڼا چونکې یخه شاني او بل هغه ډېر حسني په هغې کې، او غني خان خو حسن پرست دی. نو غني خان چې کله دغه د سپوږمۍ دا رڼا ویني او د هغې کیفیت محسوس کړي نو دی مس شي. مهین ټال، مهین یې د دې سپوږمۍ د دې رڼا سره په مناسبت کې ویلی دی. مهین ټال دی په سرور یو کیفیت یو وجد کې راشي، په ده باندې هغه حسن دومره اثر وکړي چې دی مس شي او بیا داسې خبرې کوي
نو آیا دا د سپوږمۍ دا رڼا د هغې رب د کم سره چې غني خان خبرې کوي د هغه د حسن یو مظهر دی. نو غني خان پې ځکه مست شي. ولې جوړ دي کړو ازغي د ګل په خوا کې، ولې زړه مې پاک خو جسم مې ناولی. څنګه چې د ګل سره ازغي دغه شان د غني خان د دې زړه سره جسم دی. څنګه چې ګل په خوا کې ازغي خوږول کوي دغه شان د غني خان زړه پاک دی، خو جسم د هغه شراب غواړي. مثال په طور نورې راحتې غواړي، مزې غواړي، او بیا د هغې په نتیجه کې هغه دنیاوي ګندګیانې راځي او زړه یې پاک دی. نو دا داسې دی لکه د یو پاک ښکلي ګل خواته چې ازغي. ولې ماله دې د ولې طاقت راکړو خدایه، ولې ولې ماله دې د ولې طاقت راکړو، ولې دې غني خان له دومره شعور ورکړو، دومره پوهه ورکړه چې هغه د خپل رب نه دا مختلف تپوسونه وکړي، د حسن په باره کې، د ځوانۍ په باره کې، د عشق په باره کې، د رنګ په باره کې، د رڼا په باره کې، د رباب په باره کې. دومره شعور او پوهه د غني خان له ورکړه چې هغه ستانه د ولې تپوس وکړي چې خدایه دا دې ولې ماله دې د ولې طاقت راکړو، دا دې ولې راکړی دی دا طاقت چې زه ستانه تپوس وکړم چې ولې. نو چې دا طاقت دې راکړی د ولې د تپوس کولو طاقت، نو خدایه ولې درې پیرې دې تپوس کړی. طاقت خاص هم تا راکړی دی چې زه ستانه تپوس وکړم چې ولې. نو هو درې پیرې خدایه ولې. لندن 1913. والسلام.